عزتمن ورونو د صحابه کرامو د محبت اندازه تاسو دې نه لګولې شي چې کله د احد په غزا کې د څه اجتهادي غلطۍ په بنا باندې یعنی د پیغمبر علی صلوات و سلام د حکم په منلو کې څه کوتاهي وشوله نو په دغه موقع باندې صحابه کرامو ته ډیر زیات تکلیف ورسېدلو تقریبا 80 صحابه کرام شهیدان شو د پیغمبر علی صلوات و سلام د لاس دغه رنګي دغه غاخونه مبارک پکې شهیدان شو په مخ مبارک کې د وسپنې کونډې خخې شولې او د هر طرف نه به د تورو دغه شو گزارونه کېدل لیکن صحابه کرام هغوی به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ودرېدل هغه د تورو دغه شو گزارونه به په خپلو سینو باندې رابرې کول په دغه موقع باندې محترمو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته ولاړو چې د توري او دغه شو گزار براتلو نو هغه په خپل سینه باندې رابرې کولو تر دې پورې چې بدن کې د اویا او دغه شو د تور گزارونه جوړ شول بدن زخمی شو ان تر دې چې د لاس ګوتې کټ شولې و صحابه کرام صرف او صرف د نبی عليه الصلاه والسلام د دفاع په خاطر هغه شو شهیدان شو دا ولې محترمو د خپل پیغمبر سره محبت او مینه ورسره وا په دغه موقع چې محترمو کله مدینه منوره ته خبر را ورسېدو چې صحابه کرام ډېر زیات شهیدان شول مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورسېدو نو د مدینه منورې څومره زنانه چې هغوی ټول د کلو نه راووتل او حالات معلومول په دې کې یو زنانه وه انصارۍ زنانه هغه چې کوم دی په خپل اس باندې کېناستله او د ځان سره د عزم اراده وکړله تر څو پورې ما په خپله د نبي علیه الصلاة والسلام حال نه وي معلوم کړی تر هغه پورې به قرار نه شمه یعنی تر هغه وخته پورې به زما ورته قرار را نه شي نو عزتمند ورو په سورلۍ باندې چې کوم دی هغه سوره شوله او روانه شوله په لار کې ورله یو سړی خواله راغی د هغه نه یې تپوس وکړو ما بال محمد صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم څه حال دی هغه ورته وایي چې ما د خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې معلومات نشته دی لیکن دومره راته معلومه ده چې ستا زوی پلانکي ځای کې د هغه لاش پروت دی شهید شوی دی محترمو دې زنانه د خپل ځوان زوی د وفات خبر واورېدو د شهادت خبر ورته میلاو شو لیکن هېڅ پروا یې ونه کړله او همدغه شان هغه روانه شوله دی چې کوم دی قریب میدان ته راغلله او د یو بل صحابي نه یې تپوس وکړو ما بال محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه حال دی نو هغه ورته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په پلانکي ځای کې موجود دی دا زنانه چې کله هلته کې لاړله محترمو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ولیدو د خپل اس نه کوزه شوله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صادر یو ګوټې ونیو او ویل کل مصیتو بعد محمد صلی الله علیه وسلم سهل چې د نبی علیه الصلاة والسلام په لیدو سره زما ټول هغه مشکلات حل شو یعنی الله جل شانه د ټول مصیبتونه حل کړل او زما زړه ته چې کوم د سکون او راحت میلاو شو نو عزتمند ورو د هغه وخت صحابیات د هغوی په زړه کې چې کوم د خپل پیغمبر سره څومره مینه محبت کو چې خپل ځان به په قربان او محترم